سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یوې نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. د یو ورور پوښتنه مې راخیستې. دا ورور وایي چې ما څلور د قانون چې کومې رندیوګانې دي یا درسونه دي هغه مې مس کړي دي. آیا زه کولی شم چې دوباره دغه څلور رندیوګانې واخلم او دغه د قانون درسونه ووایم؟ بالکل ورور، ته کولی شي چې ته وفي ته لاړ شي او وفي کې بیا ته غوښتنه وکړې دغه د قانون درسونو دپاره. ولی شرط دا دی چې د کم څلور درسونه کم څلور رندیوګانې چې تا ته وفي مخکې درکړې وي هغه تا ولې مس کړي دي، دې دپاره ته داسې ثبوتونه ولرې چې کم داسې دلایل ولري چې کم قابل قبولي. تا سره که چیرې په هغه ورځ مثال تاسو مریض یاست، تاسو سره باید د مریضتیا یو ثبوت وي، تاسو سره د ډاکټر ورقه یا شفاخانې ته که تاسو یې د هغې ورقه تاسو سره وي، داسې یو ثبوت داسې یو څه تاسو سره وي چې د هغې د وجې تاسو ونه کولی شو چې دغه رندیوګانو ته لاړ شئ او دغه د قانون درسونه تاسو ووایئ. نو دا چې ولرئ وفي تاسو ته د قانون لپاره نوي څلور رندیوګانې درکوي او تاسو هلته ځئ او بیا خپل درسونه وایئ. خو تاسو دا خبره یاده ولرئ باید چې تاسو هغو ته دغه دلایل وړاندې کړئ، دغه ثبوتونه وړاندې کړئ، هغه وجوهات وړاندې کړئ چې کوم د وجې تاسو تیر ځلې ونه کړی شو چې تاسو دغه څلور رندیوګانو ته راشئ او د قانون درسونه ووایئ. نو وفي به بالکل تاسو ته نوي څلور رندیوګانې درکړي او په هغې کې به تاسو خپل قانون درسونه ووایئ. بله مهمه خبره دا ده چې دلته اکثرا افغانان د قانون درسونو ته ډیر زیات عادي ګوري. یو قسم دوی دومره ورته متوجه نه دي. دغه لامل کیږي چې اکثرا افغانان دغه رندیوګانې مس کوي او دوی بیا دوباره چې کله دې په اهمیت باندې دوی پوه شي بیا دوی غوښتنه کوي. زه تاسو ته دا ویل غواړم چې دغه رندیوګانې ډېرې زیاتې مهمې دي، د قانون درسونه ډېر زیات مهم دي. دې سره ستاسو ډېر کارونه تړلي دي. باید تاسو د قانون درس په هر حالت کې ووایئ او د هغې هغه کوم سرټیفیکیټونه چې کوم دي هغه باید تاسو واخلئ. دا ډېر زیات مهم دي. تاسو باید کوشش وکړئ چې په هر حالت کې دغه رندیوګانې مس نه کوئ او د قانون درس ووایئ. مننه ملګرو، ویډیو همدومره وه. که کوم ورور پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه ته کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکړم په مخامخه.